د سږکال نړیوال جام 12م نړیوال جام دی چې دا ځل به په انګلستان ویلز کې ترسره کیږي او د روان 2019 میلادي کال د مې په 13مه به پیل او د جولای په 14مه به پای ته رسیږي. لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو مطلب کې موږ تاسو ته د نړیوال جام یا کپ په اړه ډیر جالب او په زړه پورې معلومات راټول کړي دي. داسې معلومات چې تاسو به مخکې چرته نه وی لیدلي، نو هیله ده چې ویډیو تر پایه له موږ سره وګورئ او که زموږ چینل تلاش ټي مو در سره سبسکرایب کړی نه وي، هیله ده در سره سبسکرایب کړئ ترڅو په راتلونکي کې خوندورې ویډیوګانې تر تاسو در ورسیږي. د سږکال نړیوال جام چې دا ځل به په انګلستان ویلز کې ترسره کیږي، سږکال به د دې جام لپاره 10 لوبډلې وجنګیږي. دغه جام یا کپ د 2019 اتلوالۍ لپاره جوړ شوی و او اوس د 500 ورځو نړیوالو لوبو دایمي جام شو. د دې کپ ډیزاین مارس ډون جوړ کړی. دا کپ له سلورو او سرو زر جوړ شوی. درې ستونه لري چې د سټمز او بیل شکلونه ورکړل شوي. د پاسه چې کوم توپ پرې ښکاري دا د کرکټ درې اساسي بڼې لکه توپ وهنه، توپ اچونه او ډګر ساتنه وړاندې کوي. دغه جام ټول ټال قیمت 10 میلیونه ډالر ټاکل شوی دی. د پایلوبې یا فاینل ګټونکو لوبډلې ته به 4 میلیونه ډالر او د پایلوبې بایلونکو لوبډلې ته 2 میلیونه ډالر ورکول کیږي. د نیمه پایلوبې بایلونکو لوبډلو ته 8 لک ډالر او د ګروپ پړاو ګټونکو لوبډلو ته 40,000 ډالر ورکول کیږي.